لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا او په مالیزیا هیواد کې د MSU پوهنتون استاد پروفیسور ډاکټر محمد جاوید د تدریسي روغتونونو له تخصصي او تدریسي برخو څخه لیدنه وکړه. یک شنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا او په مالیزیا هیواد کې افغان پروفیسور ډاکټر محمد جاوید د شهریاران عیسائی ولادي او سترګو تدریسي روغتونونو اړتیاوې په نښه او له ظرفیتونو څخه یې لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د ملکی هوایي چلند انسټیټیوټ څخه د 250 محصلینو په فراغت غونډه کې ګډون او وینا وکړه. د لوړو زده کړو وزارت او علومو اکاډمۍ ترمنځ د ګډو علمي او اکاډمیکو همکاریو د پیاوړتیا په موخه په لوړو زده کړو وزارت کې د دواړو اړخونو ترمنځ ناسته وشوه. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا ننګرهار ولایت ته د یوه کاري سفر په ترڅ کې د ننګرهار پوهنتون په کرنې پوهنځي کې یو شمېر پروژې پرانیستې. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ننګرهار ولایت ته د خپل کاري سفر پر دوام د ننګرهار پوهنتون له رئیس او د کرنې پوهنځي له استادانو سره وکتل. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین او په مالیزیا هیواد کې افغان پروفیسور ډاکټر محمد جاوید ننګرهار ولایت ته د خپل کاري سفر په جریان کې د ننګرهار پوهنتون له تدریسي روغتون څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب په خپل کاري دفتر کې په بهر کې د میشتو افغان علماو او متخصصینو د مشورتي ټولنې له یو شمېر غړو سره وکتل. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ننګرهار ولایت ته د خپل رسمي سفر پر دوام د ننګرهار پوهنتون د شرایطو پوهنځي د ماسټري پروګرام د محصلانو د تیزیس دفاع غونډه کې ګډون وکړ. سه شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب په مشرۍ وپلاوي د فدراتیو روسیې تاتارستان جمهوریت په رسمي بلنه د دغه هیواد د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په فورم غونډه کې د ګډون په موخه نن روسیې ته سفر وکړ. د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د ملي کمیسیون نوي غړي معرفي شول. د لوړو زده کړو وزارت علمي معینیت شورا ناسته د دغه وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا په مشرۍ ترسره شوه. چهارشنبه د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو چارو د معینیت شورا ناسته د دغه وزارت د محصلانو چارو معین مفتي محمد طاهر احمد په مشرۍ ترسره شوه. د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا د پریکړې پر اساس د دغه وزارت د څارنې او ارزونې رئیس انجینر سید اسماعیل روحاني په مشرۍ و ګډ پلاوي د راهي ابریشم خصوصي لوړو زده کړو مؤسسې څخه لیدنه وکړه. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین په خپل کاري دفتر کې د کورنیو چارو وزارت د تحصیلي او تعلیمي چارو د همغږۍ له رئیس او مل پلاوي سره وکتل او د علمي او اکاډمیکو همکاریو د پیاوړتیا پر څرنګوالي خبرې ورسره وکړي. او پنجشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب او ورسره مل پلاوي چې فدراتیو روسیې ته سفر کړی و نن د تاتارستان جمهوریت کازان ښار کې د لوړو زده کړو او پوهنې وزیرانو په فورم غونډه کې ګډون وکړ.